پس هنر بیدارومه که راپاسي دا قام پس هنر بیدارومه که راپاسي شعور ته ورته سترګې غړومه که راپاسي که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته یو بم د کټ په خوا کې خلاصومه که راپاسي که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته یو بم د کټ په خوا کې خلاصومه که راپاسي غیرت په ما کې داسې شراب څکلي دي چې چپ شه غیرت په ما کې داسې شراب څکلي دي چې چپ شه بنګړی درته په لاس کې ماتومه که راپاسي پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې څه شور او هنګامې را جوړومه که راپاسي او پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې څه شور او هنګامې را جوړومه که راپاسي په ما کې جذبه وه خو اوس الله خبر چې کوم ده په ما کې جذبه وه خو اوس الله خبر چې کوم ده دا یو رخسار د کوټي کوټي خورمه که راپاسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د میا ټي وي د یو بل نوي پروګرام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم قدرمندو کتونکو نن را سره د میا ټي وي په شیشه باندې یو ځانګړی نوم ناست دی چې د څه تعریف د څه صفت محتاج نه دی د پښتو د ادب په میدان کې یو ډیر لوی مبارز دی ستر لیکوال دی چې زما د خیال مطابق په پښتونخوا کې به هر یو ځوان هر زلمه او هر یو بابا پیژني پیر امام علی شاه منظر صاحب را سره نن د میا ټي وي په خپرونه کې میلمه دی قدرمندو کتونکو دا ځانګړی پروګرام دی او دا خپرونه به دا اوس ماته پته نه لګي چې دا به څومره خو هغه به د پیر صاحب په خوښه باندې کوو چې پروګرام به څومره خو لاول زم د هغې طرف ته پیر امام علی شاه منظر صاحب د میا ټي وي په پروګرام کې درته انتهایی مینه د زړه د بیخه راته هرکلی وایم چې موږ له وخت راکړو او ټایم هم راله راکړو السلام علیکم ډیره مننه جی ایاز صاحب ستاسو ډیره مننه کوم او بیا په خاص توګه زما ګران مشر دی زه به ورته مشر وایم ګران مشر ځکه چې د ما نه په هر لحاظ سره مشر دی په علم او په ادب سره په هر شي سره فیصل فاران صاحب هم ناست دی هارون رشید صاحب هم ناست دی هغې ته هم هرکلی وایم او تاسو ته هم اوداد در کوم حوصله در کوم چې ماشاءالله ډېر لرې نه یعنې باجوړ نه تاسو د میا ټي وي ما ته راوړي ده او ما ته راغلي یئ په الله ګران شئ دغه چې کوم محنت کوئ کوم سټرګل کوئ د پښتو دپاره د پښتنو دپاره دا د الله تاسو ته یو په دوه کي او الله دې تاسو په خپل مقصد کې په خپل مراد کې کامیاب کړي ډېره مننه ډېره زیاته مننه پیر صاحب دا به ماته لږ ووایې چې د میا ټي وي کتونکي چونکې تاسو په اول ځل باندې ګوري د نورو ټي ویګانو د لارې چې څومره زمونږ پښتانه ملګري دي دوستان دي هغوی کار کوي خو د میا ټي وي مینوالو ته دا پته نشته دی چې پیر امام علی شاه منظر صاحب د کومې سیمې سره تعلق ساتي په کومه سیمه کې سترګې نوخار د ضلعي دا کوړه خټک سره خوا کې یو کلی دی چشمۍ نومې دی چې کوم کې تاسو ناست یې د خوشحال بابا مزار کې موږ ناست یو دا زما کلی دی او بل بس دې کلي کې مې سترګې غړولې دي او تقریبا د 78 مې پیدایش دی او د 88 نه شاعري کوم نو پیر امام علی شاه منظر صاحب د میا ټي وي کتونکو ته کوم شعرونه ډالۍ کوي ډېره مننه جی هغې نه مخکې یوه خبره کول غواړم ارشاد الفلک خیریه بنسټ یوه اداره ده او ماشاءالله ډېره ښکلې اداره ده او زما په 2 ټلیفونو باندې دلته راغلي دي او خپل امداد خپلو مستحقو کسانو ته را رسولی دی تاسو خوښه کوئ دا پاڼه دا وګورئ او دا شیر کوئ دغه خبره مې کوله باقي کلام دی بالکل جی فاران صاحب ستاسو په اجازت سره به کلام وړاندې کوم وی زما رواج زما دستور کافر دی سور کافر دی زما رواج زما دستور کافر دی سور کافر دی پښتو کافر ده منشور کافر دی سور کافر دی زه قانون وینم چې زما درور قاتل معاف کوي تاثیر صاحب زه قانون وینم چې زما درور قاتل معاف کوي د اسلامی وطن جمهور کافر دی سور کافر دی د قاضي دغه فیصله که د ایمان دلیل وي فران صاحب د قاضي دغه فیصله که د ایمان دلیل وي نو بیا 50 ځله منصور کافر دی سور کافر دی او تانه حساب غواړي جناب د خپل مور د اوښکو تانه حساب غواړي جناب د خپل مور د اوښکو محسن داوړ دی که منظور کافر دی سور کافر دی ډیوي پکار دی تیاره مغلوی د اور پرانا ډیوي پکار دی
تیار مغلوي د اور پرانا هر سچ دی خو دغه نور کافر دی سور کافر دی د سرمایې د سور اسمان د خدای اختیار نه مني امید سے به د سرمایې د سور اسمان د خدای اختیار نه مني که تاسو وایئ چې مزدور کافر دی سور کافر دی په جار مې ووي چې د مونځ نه مخکې عشق راغلی په جار مې ووي چې د مونځ نه مخکې عشق راغلی جماعت کې چغې شو چې سور کافر دی سور کافر دی که خپل غیرت د چاتور محل ته نه ودروي که خپل غیرت د چاتور محل ته نه ودروي نو که پښتون په دی غرور کافر دی سور کافر دی الله خو رب العالمین دی چرته معافي نه کی الله خو رب العالمین دی چرته معافي نه کی زه هم منم چې راج کپور کافر دی سور کافر دی او منظر د دې وطن د خور د لوپټې ګناهګار منظر د دې وطن د خور د لوپټې ګناهګار منظر د دې خاورې په لور کافر دی سور کافر دی ډېره مننه جی وایي دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه پښتون څه د ملنډو قام دی درس تر نه وباسه یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي چې هورې د الله انعام دی درس تر نه وباسه یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي چې هورې د الله انعام دی درس تر نه وباسه یوې ته لیچې ماتې کا دا بله ورپسې کا یوې ته لیچې ماتې کا دا بله ورپسې کا راځه د مدینې نظام دی درس تر نه وباسه ډېره مننه جی یوې ته لیچې ماتې کا دا بله ورپسې کا راځه د مدینې نظام دی درس تر نه وباسه زمونږ د تپوس څوک دي میزایل راپسې راوړه زمونږ د تپوس څوک دي میزایل راپسې راوړه دا ملک د امریکې غلام دی درس تر نه وباسه راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي زمونږ خو د مرزه اسلام دی درس تر نه وباسه سرګند په دې وطن کې رور د رور غوښو ته ناست دی سرګند په دې وطن کې رور د رور غوښو ته ناست دی یوازې ګنې سود حرام دی درس تر نه وباسه او کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشاش وي کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشاش وي لیلا ده او کافر ماښام دی درس تر نه وباسه او ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅیږو ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅیږو راځه په پښتنو نیلام دی درس تر نه وباسه په زورې د کورونا کیس کې راوله چې مړ شي په زورې د کورونا کیس کې راوله چې مړ شي د پلار مې معمولي زکام دی درس تر نه وباسه ډېره مننه جی په زورې د کورونا کیس کې راوله چې مړ شي د پلار مې معمولي زکام دی درس تر نه وباسه او په سپینه ورځې اوله مټ پې سوړ که په پنجاب کې په سپینه ورځې اوله مټ پې سوړ که په پنجاب کې پښتون په دهشتګرد بدنام دی درس تر نه وباسه او مننه جی په سپینه ورځې اوله مټ پې سوړ که په پنجاب کې پښتون په دهشتګرد بدنام دی درس تر نه وباسه او کوه پې اجازت ته که تنقید که اعتراض وي کوه پې اجازت ته که تنقید که اعتراض وي بې موره د منظر کلام دی درس تر نه وباسه ډېره مننه جی ډېره مهرباني ډېره مننه جی ډېره مهرباني سره روان وی او کلامونه د ختمېدو نوم نه دا شپه ترسته شپه ورځ لګي وایي دا کام پس هنر بیدارومه که راپاسي دا قام پس هنر بیدارومه که راپاسي شعور ته ورته سترګې غړومه که راپاسي که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته یو بم د کټ په خوا کې خلاصومه که راپاسي که ګټه په تاوان کیږي نو بیا د خپل ولس ته یو بم د کټ په خوا کې خلاصومه که راپاسي غیرت په ما کې داسې شراب څکلي دي چې چپ شه غیرت په ما کې داسې شراب څکلي دي چې چپ شه بنګړی درته په لاس کې ماتومه که راپاسي پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې څه شور او هنګامې را جوړومه که راپاسي او پښتون داسې اوده دی لکه مړ چې پروت وي کټ کې څه شور او هنګامې را جوړومه که راپاسي په ما کې جذبه وه
خو اوس الله خبر چې کوم دا په ما کې جذبه وخو اوس الله خبر چې کوم دا یو رخسار د کوټي کوټي خرمه کرا پاسي په ما کې جذبه وخو اوس الله خبر چې کوم دا یو رخسار د کوټي کوټي خرمه کرا پاسي د مړو سړو ایرو کې به بسره چرته پروت وي د مړو سړو ایرو کې به بسره چرته پروت وي دا خاورې په پکوره لړزومه کرا پاسي او د مړو سړو ایرو کې به بسره چرته پروت وي دا خاورې په پکوره لړزومه کرا پاسي زلمی اجرو کې ناستی خو د زړونو زور نشته زلمی اجرو کې ناستی خو د زړونو زور نشته سرتوره په دې لاره تیرومه کرا پاسي او لا پته دی ایمان د خدای په کور کې هم په مونږ کې لا پته دی ایمان د خدای په کور کې هم په مونږ کې خلوت ته کافر راولمه کرا پاسي او کافر حسن دی مړی پاسوي دغه سي اورم کافر حسن دی مړی پاسوي دغه سي اورم راځه لګه دیری ته د بوزمه کرا پاسي او منظر چې داغي په سنگل پروت وي نو بیا پروت وي منظر چې داغي په سنگل پروت وي نو بیا پروت وي بنگړي دی ورته زکه شړنګومه کرا پاسي ډېره مننه جی وای رستو بارمان کوي ماتم به خپل حال کوي رستو به ارمان کوي ماتم به خپل حال کوي ډېر د کار سړی دی د پښتون په بچو خیال کوي او ما د مرګ نه پسوم راج په خپل خاوره کړی دی ما د مرګ نه پسوم راج په خپل خاوره کړی دی دې نسل کوشي ته به د عقل استعمال کوي پاسي د عمل میدان ته راشي جنتو ګټي پاسي د عمل میدان ته راشي جنتو ګټي تاسو د الله په کور کې هر یو کار په سوال کوي او ولې سر قربان کم ستا بچو ته جنتو ګټم ولې سر قربان کړم ستا بچو ته جنتو ګټم وینم چې سبا به دغه سر سره فوټبال کوي او دا هم د مزدور د پاره بند چا هم د مزدور د پاره بند نکړو خپل یو دکان چا هم د مزدور د پاره بند نکړو خپل یو دکان ستاسو چې خبره د کورسۍ وي نو هړتال کوي او مړی چا هم د مزدور د پاره بند نکړو خپل یو دکان ستاسو چې خبره د کورسۍ وي نو هړتال کوي او مړی تاسو کوي او دفی په مونږ وخیږي مړی تاسو کوي او دفی په مونږ وخیږي یو اف آی آر په تاسو نکیږي کمال کوي او نه پوهیږي زنده باد او مرداباد ناری وهي نه پوهیږي زنده باد او مرداباد ناری وهي څومره په هنر د قاتلانو استقبال کوي او نه پوهیږي زنده باد او مرداباد ناری وهي څومره په هنر د قاتلانو استقبال کوي نور راخکارا نشو خیر دی وی نن نا وخت کو نور راخکارا نشو خیر دی وی نن نا وخت کو پاسي په هر بام بازانونه د بلال کوي او دلته اجرتیان یی مدینه کې پټکی وتړای دلته اجرتیان یی مدینه کې پټکی وتړای تاسو خو الله سره په حج کې استحصال کوي او غم کوي پیغلو او دلته اجرتیان یی مدینه کې پټکی وتړای تاسو خو الله سره په حج کې استحصال کوي غم کوي پیغلو که خاطر تاسو صادر توي غم کوي پیغلو که خاطر تاسو صادر توي تاسو بلا اخلاص په منظر پسې مسکال کوي ډېر مننه جی ډېر مهرباني به غم کوي پیغلو که خاطر تاسو صادر توي تاسو بلا اخلاص په منظر پسې مسکال کوي ډېر نادیده خلک کې خاص او عام ته واوا کوي ډېر نادیده خلک کې خاص او عام ته واوا کوي چې خط راشي د جانان سلام ته واوا کوي زه چې د کلی اسلام ګل ته هم आवाज ورکوم زه چې د کلی اسلام ګل ته هم आवाज ورکوم تاسو په دې نه خو هر اسلام ته واوا کوي ډېره مننه جی زه چې د کلی اسلام ګل ته هم आवाज ورکوم تاسو په دې نه خو هر اسلام ته واوا کوي زه یو پیغام منم هغه هم د نبی منم زه یو پیغام منم هغه هم د نبی منم ستاسو د ټرمپ او د مودي پیغام ته واوا کوي د لیونۍ سترګې خوړل کوي او تاسو ورته د لیونۍ سترګې خوړل کوي او تاسو ورته ګورئ لاسونه وهئ خپل انجام ته واوا کوي او ما ویل که دا د باچا خان تقریر ته ناستي خلک ما ویل که دا د باچا خان تقریر ته ناستي خلک لعنت په تاسو تاسو دی غلام ته واوا کوي او ما ویل که دا د باچا خان تقریر ته ناستي خلک لعنت په تاسو تاسو دی غلام ته واوا کوي جام به هغه وي چې حرم کې د جانان په لاس وي جام به هغه وي چې حرم کې د جانان په لاس وي جام ته نه ګورئ خو هر یو جام ته واوا کوي یا پښتنو ظلمو په عقل مو ماتم پکار دی
یا پښتنو ظلمو په عقل مو ماتم پکار دی شاعر ته نه ګورئ خو هر کلام ته وا وا کوئ ډېره مننه جي ډېره مننه جي یا پښتنو ظلمو په عقل مو ماتم پکار دی شاعر ته نه ګورئ خو هر کلام ته وا وا کوئ صادر کې پټه پښتنه در باندې بده لګي صادر کې پټه پښتنه در باندې بده لګي تهذیب می ختم د سکسي اندام ته وا وا کوئ عجب خان نه پیژنئ تاسو شاهرخ خان پیژنئ عجب خان نه پیژنئ تاسو شاهرخ خان پیژنئ او پریوتی خلک دی خپل مقام ته وا وا کوي چې لر او بر د قافلې امام هیر شو درنه د سو صفونو د جماعت امام ته وا وا کوي ډېره مننه هله یو مست ماښام ته عثمان تاثیر صاحب تاسو ته به ډالۍ کو هله یو مست ماښام ته د زړه لالې وګورئ هله یو مست ماښام ته د زړه لالې وګورئ یو زوړ رباب پیدا کوي یو زوړ منګې وګورئ جذبه مې بیا ځوانه شوه په وینو خوله لګوي جذبه مې بیا ځوانه شوه په وینو خوله لګوي د دار څه غم پکار دی چېرته سپرلی وګورئ د هغې سترګې اوږي زما اروا مړه ده د هغې سترګې اوږي زما اروا مړه ده هغې ته ګل وګورئ ما ته ازغې وګورئ چې کاروان مخکې بوځي د لر او بر پښتنو سړي ته کار مه ګورئ کار ته سړی وګورئ ډېره مننه جي چې کاروان مخکې بوځي د لر او بر پښتنو سړي ته کار مه ګورئ کار ته سړی وګورئ د ګمنامۍ ځنګل کې هسې ژوند مه تېروئ د ګمنامۍ ځنګل کې هسې ژوند مه تېروئ ډېره ښایسته موقع ده دې کې زمری وګورئ د ماهیپر پناوي پیغلتوب تیر خو نه دی د ماهیپر پناوي پیغلتوب تیر خو نه دی د تورې شړنګ تغله ده دې ته زلمې وګورئ د ماهیپر پناوي پیغلتوب تیر خو نه دی د تورې شړنګ تغله ده دې ته زلمې وګورئ دا خاوره مه توروئ د ایټم بم په زهرو دا خاوره مه توروئ د ایټم بم په زهرو دې کې مرجان پیدا کوي دې کې غمې وګورئ دا خاوره مه توروئ د ایټم بم په زهرو دې کې مرجان پیدا کوي دې کې غمې وګورئ زه د وطن خزانې په انسان نه سپارمه زه د وطن خزانې په انسان نه سپارمه یا یې هم داسې پرېږدئ یا ورته سپی وګورئ ډېره مننه جي زه د وطن خزانې په انسان نه سپارمه یا یې هم داسې پرېږدئ یا ورته سپی وګورئ دا د میوند پیغله ده زه د ټیک ټاک بچی یم دا د میوند پیغله ده زه د ټیک ټاک بچی یم ما ته بنګړي وګورئ دې ته پټکې وګورئ ډېره مننه جي دا د میوند پیغله ده زه د ټیک ټاک زلمی یم ما ته بنګړي وګورئ دې ته پټکې وګورئ منظر کشتۍ سوځوي جوړې واپس نه راځي منظر کشتۍ سوځوي جوړې واپس نه راځي د دې سپین غر نه شاته دا تور لوګی وګورئ ډېره مننه جي ډېره مننه جي ډېره منظر کشتۍ سوځوي جوړې واپس نه راځي د دې سپین غر نه شاته دا تور لوګی وګورئ د میا ټي وي مینهوالو ته به ډالۍ کړو لږ معافي به غواړم اکثر زه خو د پښتنو په نظر کې خو زه کافر یم او بیا رجعت پسندو بنیاد پرستو په نظر کې خو زه کافر یم خو بیا هماغه خلک دي چې ما نه معافي غوښتل الله دې سر خو کړي چې پوه شوي دي بیا یو کلام داسې وړاندې کوم خو د سر د امان به غواړم د جام او د حرس مظاهره ده که جنت دی د جام او د حرس د جام او د هوس مظاهره ده که جنت دی د هورو د عیاش وجود اډه ده که جنت دی د نر او د مادي مقابله ده که جنت دی د سکس یوه بربنډه تماشه ده که جنت دی بس خورا اوسکا او زور بیا د هورو نه وباسه بس خورا اوسکا او زور بیا د هورو نه وباسه د نر د ذات د جبر ترجمه ده که جنت دی ډېره مننه جي یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم نو داسې د راجا بازار چکله ده که جنت دی په یو وخت به اویا هوري زمانه فارغېږي په یو وخت به اویا هوري زمانه فارغېږي د سکس او د شهوت ګرمه میله ده که جنت دی سنور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزېږه سنور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزېږه د پورن او د بلو فلم نقشه ده که جنت دی او دانه د یو انګور به دومره وي لکه پنډوسه
دانه د یو انګور به دومره وي لکه پنډوس مولا نصیر الدین صاحب لطیفه ده که جنت دی. ډېره مننه جي ډېره مننه جي. د هورو هر اندام به په جامو کې هم څرګند د هورو هر اندام به په جامو کې هم څرګند وي. څه سوچ رشته مولا صاحب امریکا ده که جنت دی. او بس هوري ته چې وګوري شهوت په دې پیدا شي. بس هوري ته چې وګوري شهوت په دې پیدا شي. زما د ګناهونو نتیجه ده که جنت دی. او دا هر صالح عمل ګنې یو دې دپاره کېږي. دا هر صالح عمل ګنې یو دې دپاره کېږي. د ټول عبادت دغه فلسفه ده که جنت دی. او د هورو بېوسي پکې منظره ښه په جار ده. د هورو بېوسي پکې منظره ښه په جار ده. زمونږ د بدماشۍ یوه کیسه ده که جنت دی. ډېره مننه جي ډېرې بخښنې سره ډېره مننه جي. یو جهان مننه په د فیصل فاران صاحب تاسو د هارون رشید صاحب تاسو ایاز صاحب تاسو دا بل ملګري خو ماته نوم نه راځي هغه به هم شکریه ادا کوم. ټول چې راغلي یې ما ته زما د غریب خانې ته د خوشحال بابا مزار ته ستاسو خدمت په ما صحیح نه کړی ځکه چې زه په موقع باندې نه وم. عثمان تاسیس صاحب تاسو سره خو که څه هغه د غریبۍ سره خدمت یې کړی نو هغه قبول او منظور کوي. خفګان مه کوئ. فاران صاحب نه بس یو غوښتنه کوم ماته یو پروګرام کې کړي نو خو ما په خیال هغه د دی نظر نه منې تېر شوی. زمونږ د اجمل خټک مزار د پاکوړه خټک کې او د هغې یو خدمتګار دی چې په ژوند هم د خټک صاحب خدمت کړی دی او اوس په مرګ هم کوي. بغیر سره معاوضي بغیر سره مفادو لګیا دی او د هغه نوم دی اجمل شاه. نو زه د مرکز ته وایم پارټۍ ته وایم او هغه متعلقه کسانو ته لکه چې فاران صاحب ناست دی دی ته وایم چې که تاسو مهرباني وکړئ دی ته سره یو میاشت کېدی چې د هغه په باندې څه کار هم کېږي او هغه خپل هغه شوق سره خپل کار هم کوي نو دا به ډېره ښه وي. د هغې نه علاوه یوه خبره بله کوم چې اجمل خټک یو معمولي نوم نه دی یو لوی نوم دی. د دې قوم دپاره یې سختې تېرې کړي دي جیلونه یې خوړلي دي او هر قسم الزامات او تور تمتونه پرې لګېدلي دي او هر قسم سزاګانې خوړلي دي. زه سرکار ته بلکې که دا سرکار هر رنګ د نظریاتي خلاف دی خو زه بیا هم د سرکار ته د پښتنو ته د متعلقه کسانو ته دا یو ریکویسټ کوم درخواست کوم چې دلته په دې مزار ته دلته خلک ځي راځي بلا زایرین دي لیده بلا مینوال دي نو که داسې وشي چې دلته کې یو وړه غوندې لایبرري چې دا خلک راځي او په هغې کې کتابونه ګوري او څه ناڅه معلومات ترلاسه کوي نو دا به ډېره ښه وي موږ دپاره یوه ښه اکټیویټي ده. نو که دا ما سره دا خبره تاسو منئ چې دلته کې یوه وړه غوندې لایبرري قایمه شي که هغه هر څوک کولی شي نو هغه به ډېره ښه وي. ډېره مننه جي میا صاحب تاسو او فاران صاحب تاسو هارون صاحب تاسو او ټولو مینوالو ډېره مننه کوم په الله ګران شئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو. دا پیر امام علي شاه منظر صاحب چې تاسو یې کلامونه واورېدل او دا خپرونه هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدله. ما له امام منظر صاحب له زمونږ چې کوم ناست کسان دي هغوی له اجازت راکوي چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ.